الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موعودا. رواه الترمذي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې چا د یو چا عیب ولیدي هغه خوندي کی پټه کی پرده پر واچوله. دا داسې دی لکه د چې یو ژوندی شخه سوی نجلۍ چې چا په قبر کې شخه کړې وي، ماشومه شخه کړې وي او دی هغه دغسې ژوندی بچ کړي، یعنی د دا قبر سه دغسې ژوندی راوکاږي. څومره ثواب دی دا. خلک به څومره په آفرین ورته وایي چې د پلانی ژوند یې بچ کی، د یو نجلۍ ژوند یې ور بچ کی، د ظلم څخه خلاصه کله چې هغه دغسې په قبر کې دغسې ژوندی شخه کړې وله او ده را بچ کړله، څومره غټ ثواب یې وګاټي، لکه ټول انسانیت یې بچ کی. آیا تاسې راسئ موږ په خپله معاشره کې وګورو څومره یو د بل عیبونه ښکاره کیږي. یو چا یو عیب د چا د پیدا کی، ژر د ژره به یې میډیا ته ورکړي، د لایکونو دپاره، د کومنټو دپاره، د زیات شیرینګ دپاره. دې ته نه ګوري چې زه څومره غټ جرم کوم، زه د یو مسلمان پرده اخم، زه د هغه عزت اخم، زما دنیا او آخرت په دې باندې خرابیږي و دې ته پام نسته. دا د پلانی ویډیو د وی ګوري، دا د پلانی تصویر دی وی ګوري، هغه خو جرم کړی دی، ګناه کړی ده، ظلم یې کړی دی چې د هغه څه تصویر واخلي، د هغه څه ویډیو جوړه کړه، تا بیا پر ظلم باندې ظلم وکړي چې دنیا ته دې وښکاره کړه، یو یې هلته نشري، بل یې هلته نشري، بل یې هلته نشري، ټوله یو د بل د پردې په اخیستلو پسې لګېدلي دي. تا ته څه راځي؟ ستا کور ته څه راځي؟ که چیرې ته په خبر سوې پرده باندې واچې د عیب خوندي کې، نو الله به ستا عیبونه خوندي کړي. تاکې عیبونه نسته، هر څوک د عیبونو څخه دی ډک دی، په کور کې به ناستې الله به دې رسوا کړي. نو د یو زنانې، د یو خور، د یو ورور، د یو مسلمان عزت اخیستلو کوشش مه کوئ، پرده باندې واچوئ. انسان دی غلطي ځینې وسوله، خلق الانسان ضعیفا، الله انسان کمزوری پیدا کړی دی، غلطي ځینې وسوله، نو هغه غلطي تاسې د ټوله خاندان غلطي بیا جوړ د هغه نشریات د وجه څخه د ټوله خاندان سترګې ټیټې سي، د ټوله خاندان شمله ټیټه سي، ټوله خاندان بې پرده سي، ستا د نشریاتو د وجه څخه، ستا د پردې نه اچولو د وجه څخه. لکه څومره چې ثواب زیاتې د غومره د پردې اخیستلو، د یو چا عیب د ښکاره کولو جرم او ګناه هم زیاته ده. نو دا بې ذایقه ګناه ده، یو غټ جرم دی، د دې څخه باید ځان وساتلی سي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.